آیا محصل په روسیه کې؟ آیا روسیې ته د محصلۍ ویزې د لارې د راتګ پلان لرئ؟ د اوپن ډور یا بل بورس د لارې کامیاب شوی او د راتګ څخه مخکې د کار په اړه تشویش لرئ؟ دا ویډیو ستا لپاره ده. ویډیو تعقیب کړه. ویډیو کې مکمل معلومات تاسو ته درکول شوي. سلام او احترامات درته وړاندې کوم دوستانو. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې د روسیې په مختلفو ښارونو کې په خصوص په مسکو ښار کې د کار په اړه باندې خبرې کوو. هغه محصلین دوستان چې د نړۍ د هر ګوټ څخه راځي، په خصوص زموږ افغانان وروڼه چې اکثره د راتګ څخه مخکې یوازینی غټ تشویش د هر محصل سره همدا وي چې زه یو څه اندازه کار وکولی شم، خپل لګښتونه دلته پوره کړی شم. نو دا ویډیو خاص د محصلینو افغانانو لپاره ده. ویډیو تر پای وګورئ. د چینل سبسکرایب کول، ویډیو لایک او شیر د یاده مه وباسئ. موږ په دې ویډیو کې کوشش کوو یو څه اندازه تاسو ته د کار په اړه باندې معلومات درکړو. کارونه عموما په داسې پرمختللي ښارونو کې یا په داسې پرمختللي هیوادونو کې په دوه ډوله اکثره پیدا کېږي. یو تور کارونه دي او یو ته ویل کېږي بیا رسمي کارونه. تور کارونه عموما هغه کارونه دي چې د دولت څخه په پټه باندې ترسره کېږي او پای کې دولت ته مالیه نه ورکول کېږي او اکثرا د هغوی اجوره یا مزد چې کوم دی هغه تاسو ته نغد ترلاسه کېږي، یعنې لاس په لاس تاسو درکول کېږي چې په دې کې دولت تاسو څخه ټیکس نشي اخیستلی، یعنې دولت ته ټیکس نه ورکول کېږي. اکثر داسې کارونو ته تور کارونه ویل کېږي چې تور کار په مسکو کې ډېر زیات دی. په هرو ښارونو کې شته دی خو په مسکو کې هم ډېر زیات دی. خو مشکل دا دی که چېرته د تور کار په جریان کې یو شخص ګیر شو نو امکان لري چې یو څه جریمه ورته ورکړی شي، امکان لري چې ډیپورټ کړی شي. نو دا خطرات پکې شته دی. تور کار نه معنا څه ده؟ د تور کار نه معنا او مطلب دا دی چې هغه کارونه چې ته بې اجازې د دولت د اجازې څخه پرته یا د دولت د اجازتنامې څخه پرته ته کار کوې، یعنې لایسنس نه لرې، جواز نه لرې، اجازت خط نه لرې او ته کار ترسره کوې، دې کارونو ته ویل کېږي تور کارونه. نو دا په دغه خاطر باندې د نوم څخه څرګندېږي چې تور کار دی. په تورو کارونو کې عموما په ټول روسیه کې یا په نورو خارجي هیوادونو کې افغانانو ته یا نورو محصلینو ته داسې کوم کار نه پیدا کېږي چې موږ یې توقع کوو چې موږ په چوکۍ ناستې وو یو کار به ترسره کوو یا به ډېر اسان راحت کاري. تر ټولو ډېر راحته کار یې په دې ورته مګزینونه وایي، په مګزین یا په مغازو کې کارونه دي چې یو څه سامانونه به ښکته کې پورته کې، یو شیان به مثلا په یو خانه کې یو شی کم شوی دی هغه نوړی زیر ته ځای په ځای کې یا خرڅلاو کې. نو دغه کارونه یو اندازه اسان دي. نور اسان کار په مسکو کې، یعنې زه چې فکر کوم د دې نه اسان کار بل نشته دی. زه د تور کار په اړه باندې هغه کارونه چې تور کارونه دي د هغې په اړه باندې یو څه اندازه خبرې وکړو. اکثره کارونه دلته د ساعتونو په حساب باندې دي، یعنې ساعتوار دي چې 8 ساعته او 12 ساعته داسې شفټونه دي ولري، 10 ساعته شفټونه هم بعضې لري. نو بیا په ساعتونو باندې تا ته 200 300 مختلف ریټونه درکوي. نو هغه بیا جوړ جاړی دی او هغه بیا تاسو مسکو ته یا نورو ښارونو ته راشئ بیا په کومه ساحه کې چې پاتې کېږئ اکثره هلته افغانان، ایرانیان، نور وروڼه تاسو سره برابرېږي، یعنې هغه دوستان، هغه ملګري همسنګیان دي په لیلیه کې، په پوهنتون کې، دې ځایونو کې. بیا نو اکثره د هر ښار او د هر ساحې خپل ګروپونه او شیان فرق کوي. نو بیا تاسو کولی شئ چې د هغه ګروپونو ته لاره پیدا کړئ. په قراره باندې هغې ته تشویش مه کوئ. کار دلته حتما پیدا کېږي خو زحمات یې یو اندازه ډېر دي. د هغه ګروپونو د لارې بیا تاسو کولی شئ کار پیدا کړئ. اکثر دلته ټلګرام ډېر کارول کېږي. د ټلګرام ګروپونه دي چې د هغې د لارې تاسو ته کار پیدا کېږي. عموما دیو په تور کار کې تاسو ته ساعتوار پیسې نه درکوي. دیو په 8 ساعته شفټ کې چې دی تقریبا د 2009 تر 2500 روبله پورې ورکوي او ورسره څنګه چې دی په 12 ساعته شفټونو کې د 3009 تر 3500 روپو پورې دیو ورکوي. او بعضې داسې ګروپونه هم شته دی چې په هغې کې پخوا افغانان ورونه نیول خو اوس مهال نه پوهېږم چې ولې پکې نه نیسي. ډېر اولویت روسانو ته ورکول کېږي او هغه اشخاصو ته چې په روسي ژبه ډېر زیات بلدیت ولري، ورپسې تاجکان او هغه خلک چې د روسیې متحدین دي هغه خلکو ته ډېره زمینه برابرېږي په داسې ګروپونو کې. نو هغوی ته بیا داسې په 12 ساعته شفټونو کې تقریبا تر 5000 روبله پورې هم ورکول کېږي. روبل خو تاسو په خپله باندې چې کولی هم شئ د افغانیو نه ډېر لږ اندازه کته دی، تقریبا مساوي ورته ویلی شو. بل خبره د کارونو ده. کارونه دلته اکثرا لږ معمولا سخت دي، ولاړه پکې ډېره یې ګرځېدل پکې ډېر دي. نو
ناسته او دغې ته اشخاص اکثره نه پرېږدي. دا مشکلات په کار کې شته دی، کارونه یې سخت دي. اکثره محصلین بیا د شپې شیفتونه مجبور دي چې ترسره کړي. او په مسکو کې په اکثره اروپایي هیوادونو کې او په روسیې په نورو متحده هیوادونو کې ترڅنګ د روسیې په خپله په مختلفو ښارونو کې په ټوله روسیه کې تقریبا د شنبې او یکشنبې ورځ چې دی دا رخصتي ده او 15 ورځې دی د هفتې رسمیت لري. نو اکثره محصلین بیا په دې رخصتیانو کې د کار په لټه کې ځان ته کار پیدا کوي، ځکه د درسونو مصروفیتونه بې اندازې ډېر زیات دي. او بخصوص هغه محصلین چې په ژبه کې دي نو باید ژبه زده کړي. ژبه هم یو څه اندازه سخته ده. د ژبې په اړه باندې بیا یو بله ویډیو جوړو، هغې کې به بیا تاسو ته تفصیلي معلومات درکړو. او راځو اوس یو څه نور وضاحت په تورو کارونو په دغه کې ورکړو. یو څه ویډیوګانې به زه ستاسو سره بیا شریکې کړم، هغې څخه تاسو کتلی شئ. دلته اکثره په لاپکا ورته وایي ګودامونه دي، ډېر غټ غټ ګودامونه دي. په هغې کې د آنلاین سټورونه کوم توکي چې خلک آرډر کوي آنلاین شکل سره، د هغه توکو منیجمنټ دی او برابرول دي او ښکته پورته کول دي. نو هغه بیا ډېر ځان ته نور بحث دی. هغه کارونه دي اکثره ساختماني کارونه دي چې په ساختماني کارونو باندې تاسو ټول بلدیت لرئ، یو اندازه کار یې دروند. نور کارونه دي دا مونټاژ او ډیمونټاژ ورته ویل کېږي، د سټیجونو جوړول دي، ورانول دي. دا مختلف سټیجونه دي د مختلفو مقصدونو لپاره دي، جوړې کنسپټونه او پروګرامونه او ډرامې او داسې نور شیانو لپاره دي. سټیجونه جوړوي چې د هغه سټیجونو ورانول او جوړول او ترتیب او تنظیم دی. نو هغه کارونه دي. داسې ډېر زیات نور کارونه هم شته. یو څو کارونه مو تاسو ته د مثال په شکل کې در وړاندې کړل. اوس راځو د رسمي کارونو په اړه باندې یو څه خبرې باید تاسو ته وکړم. رسمي کارونه لپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې تاسو باید په لومړي سر کې محصل اوسئ، په یو رسمي پوهنتون کې باید محصل اوسئ. بل د کار دپاره تاسو ته پوهنتون تاسو خواهش کوئ، تاسو د عریضه وایو، یو درخواست ورته کوئ، یو اپیل ورته کوئ. اپیل په دغه کې تاسو ته بیا دی یو سپرافکا درکوي. سپرافکا ورته دی وایي، یعنې جواز دی په حساب یو ورقه تاسو ته درکوي، 4 سایز ورقه یې، په هغې کې تاسو ته اجازه درکړی شوې. یعنې پوهنتون کې دا وایي دا زما محصل دی، کوم ځای کې چې کار کوي نو زه دا تاییدوم چې دا زما محصل دی او برحاله زموږ پوهنتون کې زده کړې ترسره کوي. نو هغه ستاسو سره د کار په پیدا کولو کې یا په کار کې د شاملېدلو په اساس تاسو سره مرسته کولی شي. نور مهم اسناد دي چې هغې باندې بیا بله ورځ خبرې کوو. دغه مهم اسناد چې تاسو ورته راځئ، هغه تاسو ورته ضرورت لرئ، نو هغې دپاره هم یو ویډیو تاسو ته چمتو کومه ډېر ژر. نو هغه اسناد تاسو سره باید درسره وي. خو دغه اسناد فلحال یو څه اندازه تاسو ذکر کوم چې په رسمي کار کې تاسو سره پکارېږي. یو سنیلز دی، سنیلز ورته دی وایي، دغه کاغذ تاسو سره باید درسره وي. بل پاسپورټ خو ډېر هم ضرور شی دی، هغه باید تاسو سره وي. ویزه دې باید اپډیټ شوي، ایکسټینډ شوي، باید هغه ویزه در سره ولرئ. سپرافکا یې مخکې ذکر کړله چې باید سپرافکا ولرئ چې هغه د پوهنتون څخه تاسو ته وضع کېږي، پوهنتون څخه باید ترلاسه کړئ. او بل د اکثره د رسمي کارونو لپاره میتکنشکا ورته وایي. دا یو میډیکل بک غوندې یو شی دی، د پاسپورټ د کتابچې په اندازه غالبا اندازه لري. یو کتاب دی، په دې کې ستا معاینات اخلي او د هغه معایناتو په اساس باندې تا ګوري چې ته آیا وړتیا لري، کوم داسې یو مرض ونه لري، کوم کنټیجیس یا ساري ناروغیانې ونه لري، یا داسې یو کوم ناروغي ونه لري چې سبا ورځ هغه خواوشا خلک په محیط ککړ کړی شي، یا کوم خلکو ته تاسو هغه کوم اړتونه چې برابروئ او هغه رسوئ او هغه ترتیبوئ هغه ککړ نه شي چې تر څو نورو ته مرستیاګانې انتقال نه شي. نو په دغه اساس میتکنشکا باید ولرئ او مایګریشن کارډ ولرئ چې مایګریشن کارډ د روسیې ته د داخلېدو په وخت کې تاسو درکوي. میګراسیون کارت ورته وایي دی. بل رجسټریشن او پولیس دی چې دا ډېر زیات مهم دی او دا تاسو باندې پوهنتونونه په ماحولو کې دغه شیان ترسره کوي. رجسټریشن او پولیس دی. په خپله ساحه کې باید د پولیس رجسټریشن ولرئ چې ته دلته رجسټرې دلته اوسېږي په کومه لیله کې. دا کې د لیلې خپل اسناد دي، هغه باید تا ته یو لیلې او سرټیفیکټ درکړي چې په دې لیله کې ته ژوند کوې، دلته ته کار اوسېږي او خپل درسونه مخې ته وړي. هغه لیله چې دا غالبا د پوهنتون مربوط وي. نو په دغه اساس باندې دغه اسنادونه ټول تاسو سره ضرور دي چې دا باید تاسو ولرئ. په رسمي کارونو کې بیا اکثره کارونه ساعتوار دي. د پخوا په نسبت اوس کارونو کې تغیرات راغلي دي. کارونه یو اندازه سخت شوي دي، لږ په سختۍ هم پیدا کېږي. او بل د رسمي کار کې یو بل اساسي خبره دا ده چې اکثره ته ضرورت لري چې یو شخص ته انوایټ کړي، یعنې یو ملګری یو دوست باید ستا د کار کوي چې هغه ته انوایټ کړي. د انوایټیشن په ترو باندې به ته یو ځای ته ځي. دلته انوایټیشن ډېر زیات مهم دی. نو دوه شیان په روسیه کې ډېر زیات مهم دي چې دی ورته اولویت ورکوي، چې یو ریکمنډیشن دی او یو چې د انوایټیشن دی. دواړه تقریبا یو شی هم دي، خو داسې ډېر یو
یو چیز نه دی په دې خاطر باندې چې انویټیشن ته به هغه شخص هلته انوایټ کوي هغه ساحې ته نو بیا د هغې په ترو باندې ته هلته ورځي بیا یو څه معلومات کېدای شي د هغې نه وکړی شي ستاسو او ریکمنډیشن داسې دی چې ته د یو بل چا نه ریکمنډیشن اخیستی شي چې هغه هم هلته کوم شخص چې په هغه ساحه کې کار کوي نو هغه دې هم ریکمنډ کولی شي نو دغه دوه شیانو ته دې ډېر زیات اولویت ورکوي چې ریکمنډیشن او انویټیشن ولري نو کار به تا ته ډېر ژر لاسته راشي یعنې په ډېر اسانۍ سره به ته بیا وکولی شي چې یو ساحه کې کار پیدا کړي دغه دوه شیانو ته دې ډېر زیات اهمیت ورکوي بل راځو کار ته نو دې تقریبا 300 روپونه نیولی او داسې پورته تقریبا 400 پورې د ساعت په اساس باندې پیسې ورکوي په دې کارونو کې بیا د تور کار په نسبت باندې خوبایي دا ده ګټه دا ده چې ته چېرته ډېر زحمت وباسې او ډېر کار ترسره کړې نو د کار په اندازه تا ته بیا مزد درکول کېږي یعنې چې که ډېر زحمت وباسې نو کولی شي چې ته د خپل اندازې نه که ډېر کار وکړي نو تا ته بیا یو څه اندازه اضافه پیسې هم درکوي نو داسې اشخاص شته دی چې بیا د ورځې تقریبا 3000 نیولی تر 6000 او 7000 پورې هم پیدا کوي هغه بیا د سیزنو پورې مړه لري هغه شیانو باندې بیا تاسو کله چې دلته راغلی د نږدې څخه ټول پوهېږئ ټول مسایلو باندې او ټولو ستونزو باندې تاسو پوهېږئ په هر څه باندې بیا په خپله باندې تجربه ترلاسه کوئ هغې باندې ورو ورو پوهېږئ نو دغه هغه څه و چې یو څه اندازه ستاسو سره مرسته وکړي او ستاسو هغه تشویش رفع کړي یو څه اندازه معلومات مو تاسو ته برابر کړه خدای دې وکړي چې ګټه ترې واخلئ او راتلونکي ویډیو به زموږ د ویزې د انټرویو په اړه باندې چې اکثره دوستان د دې پوښتنه هم کوي چې د ویزې انټرویو څه رقم ترسره کېږي او دې ته ډېر زیات تشویش لري د هغې په اړه باندې هم تاسو ته یو څه لنډه ویډیو برابروم د اسنادو په اړه خو مخکې ویډیو برابره کړې وه نو تر بلې ویډیو مو په اقرب سپارم د چینل سبسکرایب کول لایک شیر د ویډیو دا مه هېروئ ښه وختونه ښې شېبې درته غواړم